د قیامت په ورځ چې کله له انسانانو سره حساب او کتاب وشي او جنتیانو جنت ته د تلو فیصله وشي او د جهنمیانو جهنم ته د تلو فیصله وشي، نو آیا پوهیږئ چې لومړني 3 کسان به څوک وي چې جهنم ته به داخلیږي او د جهنم اور به په دوی باندې بلیږي؟ دا کسان قاتلان نه دي، دا کسان شرابیان نه دي او دا کسان زناکار او نور ګناه کوونکي نه دي. رسول الله علیه الصلاة والسلام په اړه فرمایي وایي 3 کسان دي چې د جهنم اور په هغوی باندې بل شي. لومړی علما، دوهم شهیدان او دریم هغه کسان چې خپل مالونه د الله تعالی په لار کې صدقه کوي. خو کوم علما داسې دي، کوم شهیدان داسې دي او کوم صدقه کوونکي داسې دي؟ بیا هم رسول الله علیه الصلاة والسلام په اړه فرمایي وایي دغه 3 کسان به د قیامت په ورځ راوستل شي او الله تعالی به له پوښتنه ترې وکړي، هغه عالم نه به پوښتنه وکړي چې ما تا ته علم درکړی او پوهه مې درکړې وه، په څه کې دې مصرف کړله؟ هغه عالم به ورته ووایي چې الله تعالی ما ستا د رضا په خاطر او د خلکو د پوهاوي لپاره دغه علم حاصل کړ. الله تعالی به ورته ووایي چې دروغ وایې، دا کار تا د ځان ښودنې لپاره او د خلکو تر څو خلک ستا صفت وکړي د دې لپاره ته حاصل کړی، هېڅکله د زما لپاره نه و کړی. د شهید نه به عین پوښتنه وشي، هغه به ورته ووایي چې الله تعالی ما ستا په لاره کې ځان قربان کړ تر څو ستا رضا حاصله کړم. الله تعالی به بیا ورته ووایي چې دروغ وایې. ملایکې به هم پسې تکرار کړي چې دروغ وایې، دا کار تا د ځان ښودنې لپاره او تر څو خلک ستا صفت وکړي د دې لپاره وکړه او زما لپاره دې نه ده کړی. او صدقه کوونکي نه به عین پوښتنه وکړي او هغه به هم ځواب ورکړي چې الله ما ستا د رضا په خاطر دا کار ترسره کړ. الله تعالی به ورته ووایي چې دروغ وایې او ملایکې به هم پسې تکرار کړي چې دروغ وایې، دا کار تاسو ټولو د ریا له مخې وکړ او په عمل کې مو اخلاص موجود نه و. او بیا به دغه 3 کسان واخیستل شي او جهنم ته به ګذار شي. یعنې نیک عمل په دې دنیا کې ترسره کول د الله تعالی د خوشحالۍ سبب ګرځېږي، خو که چیرته څومره هم لوی عمل وي او په عمل کې اخلاص موجود نه وي او دغه کار د ریا له مخې ترسره کوي انسان، نه دا چې ثواب ورسیږي بلکې سختترینه سزا الله تعالی ورته ورکوي. لږ عمل کوئ خو د الله تعالی د رضا په خاطر او بې له ریا یې کوئ، کیدای شي همدغه لږ عمل د انسان د نجات سبب وګرځېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.